بسم الله الرحمن الرحیم. پرون درس کې موږ د سیسنیا کلاس باره کې خبرې کړې وې چې دا کلاس موږ شروع کوو. دې کې موږ کوم شیان وایو او سیسکو کمپنۍ باره کې موږ خبرې کړې وې. زموږ د کلاس نوم چې دی CCNA دی. CCNA معنا Cisco Certified Network Associate او دا د نیټورکینګ دوهم پروګرام دی. اول پروګرام MCC او دوهم پروګرام CCNA پروګرام دی. MCC پروګرام هغه د مایکروسافټ کمپنۍ پروډکټ دی او مایکروسافټ کمپنۍ خو موږ پیژنو چې هغه سافټویر جوړوي. نو په نیټورکینګ فیلډ کې سرور یا اپریټینګ سیسټم جوړول ځینې کمپنۍ نه کوي چې دغه یو کمپنۍ پکې مشهوره مایکروسافټ کمپنۍ ده. نو مایکروسافټ کمپنۍ MCC پروګرام دې لپاره جوړ کړی دی چې خلک په دنیا کې په دې خپل بزنس کې د اپریټینګ سیسټم سرور او کلاینټ اپریټینګ سیسټم څنګه استعمال کړي. نو په MCC کې خبره په سرور او کلاینټ باندې ده. خو په نیټورکینګ کې ډیوایسونه موږ استعمالو او د ډیوایسونو د جوړولو لپاره یو کمپنۍ د هغې ته ویل کېږي سیسکو کمپنۍ. نو د نیټورکینګ ډیوایسونه څوک جوړوي؟ سیسکو کمپنۍ جوړوي. څومره ډیوایسونه چې موږ ګورو هاب، سویچ، راوټر، فایروال، ملټي لییر سویچز، اکسس پوینټس، دا سیسکو کمپنۍ دا جوړوي. او تقریبا په دنیا کې 80% د څومره ډیوایسونه دي په نیټورکینګ کې دا د سیسکو کمپنۍ استعمالېږي. د سیسکو مخفف کمپیوټر انفارمیشن سیسټم کمپنۍ دی. CCNA معنا سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ. پرون موږ ویلو چې نیټورک اسوسییټ هغه کس ته ویل کېږي چې هغه په ډیوایسونو باندې کار کولی شي، هغه په هب باندې کار کولی شي، هغه په سویچ باندې کار کولی شي، هغه راوټر او فایروال سره هغه کار کوي. هغه ته څه وایي؟ هغه ته وایي نیټورک اسوسییټ. او سیسټم ایڈمنسټریټر هغه کس ته ویل کېږي چې هغه په سرور او کلاینټ باندې پوهېږي، هغه په MCC پروګرام باندې پوهېږي، هغه د لوکل ایریا نیټورک مینجمنټ کولی شي، د کمپیوټر مینجمنټ کولی شي. نو نیټورک اسوسییټ دې کس ته ویل کېږي. بل د نیټورک ایډمنسټریټر یا د نیټورک اسوسییټ وظیفه دا شی ده چې د برانچونو کنیکټ کول. مثال یو کمپنۍ ده یا مثال یو شرکت دی، دغه یو څو برانچز دي، یو په یو ولایت کې بل ولایت کې د هغې مینجمنټ کول، ته یو بل سره کنیکټ کول، یو بل سره وصل کول. نو دا یو بل سره وصل کول دې له څه ویل کېږي؟ نیټورک ایډمنسټریټر. دا کار د نیټورک ایډمنسټریټر دی او د هغې لپاره باید د نیټورک ایډمنسټریټر CCNA پروګرام یاد کړي. نیټورک انجینیر ورته هم ویل کېږي. نیټورک انجینیر مطلب هغه کس چې هغه په دې راوټر باندې پوهېږي، په سویچ باندې پوهېږي، په فایروال باندې پوهېږي، مطلب د کمپنۍ یا د ارګنایزیشن هغه ټول نیټورک منظم کولی شي. هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته وایي نیټورک انجینیر. لکه اوس دا کلاس چې کوم مخکې موږ ویله، دې کلاس کې څه و؟ د برانچونو کنیکټ کول. بیا د یو برانچ څخه د بل برانچ ته مثال څوک انویلډ یا انادرایز کس ډیټا رسنډ نه کړي. نو دغه شان د دې مینیج کول، د سکیورټي کول، دا کار چا په غاړه وي؟ دا کار د نیټورک اسوسییټ وي. په دې خاطر چې موږ د نیټورک په ډیوایسونو باندې کار وکولی شو، موږ برانچونه کنیکټ کړو، موږ ډپارټمنټس کنیکټ کړو، موږ د ټول نیټورک مینجمنټ وکړو. نو دې خاطر موږ څه CCNA پروګرام به موږ وایو. دا د سیسکو پروډکټس دي، سویچز، IP فونز، راوټرز وغیره. خو په CCNA کې زموږ ټول کار څه سره دی؟ زموږ ټول کار سویچ او راوټر باندې دی. نو سویچ او راوټر کې زموږ ټول کار دی. راځو هیسټري اف سیسکو سیسټمز ته. دا موږ پرون ویلې وه چې د هیسټري د سیسکو څنګه شروع شوه. دا سیسکو کمپنۍ د دې سټارټ څنګه واخیستلی شوه؟ نو دا په 1984 کې دوه ساینسدانان وه، لینبوسک او سینډي. دا دواړه ښځه او خاوند وو. دوی په بلډینګ کې اوسېدله. دوی غوښتل چې د دوی بلډینګ چې کوم د اتاقونه دي، د دوه اتاقونه، دا یو بل سره وصل شي. داسې یو ډیوایس دوی کوشش شروع کړو که نه. نو د هغې لپاره دوی بیا چې کله خپل کار شروع کړو، نو دوی یو ډیوایس جوړ کړو، هغې ته ویل کېږي څه؟ ګیټ وی.
دوی ګیټ وې جوړ کړو او دی باندې دا دوړه وځه یو بل سره کې ورسل شو دوړه یو بل سره کنیکټ شو نو کله چې دا کار وکړو دا کار ډیر کامیاب ونه دوی ویل شي دینه د یو بزنس راځه شروع نو دوی ورنه بزنس شروع کړو او دنیا ته دا پروډکټس یو پیژندل دا ګیټ وې دنیا ته پیژندل نو په 1990 کې بیا دوی یو کمپنی جوړ کړه نو یې څه کې خو ورته نو یې ورته سان فرانسیسکو کې او په اول وختونو کې دا سرور جوړ کړی AGS په نامه CGS MGS एडवांस गेटवे सर्वर कॉम्पैक्ट गेटवे सर्वर और मिड रेंज गेटवे सर्वर मदे बागा टाइम क्या वाल जोड़े पड़े बस तो ये प्रोडक्ट्स दुनिया की दीदी इस्तेमाल हो शुरू हो चकल लख कामयाब शो नुबे दुई दा सैन फ्रांसिस्को दा नुमा चले वाला बोलो सिस्को ते वाला दा सिस्को दे गजने दे जना असल शे हां सिर्फ सिस्को नो सिस्को दे नो शो او مخکې نوم چې شو مخکې نوم ګیټ وی وکړه نو چې کله دا ټیم کې چې کله دوی چې کله سیسکو ته نوم وړولو نو د ګیټ وی نوم یې څه وړولو راوټر ته وړولو نو تر اوسه پورې څه په نامه کوم نوم یادېږي په راوټر باندې یادېږي ګیټ وی ورته نه ویل کېږي ښا نو دې اصلي نوم څه دی اوس راوټر دی او دغه سیریز راوټر هغه وخت جوړ کړو 2000 3000 4000 او 7000 سیریز د هغه وخت جوړ کړو د دې اصلي برانچ اوس په حال په کوم ځای کې دی په کیلیفورنیا کې یو ځای دی سین جوس هغه ځای کې سین جوس کیلیفورنیا کې دی یونایټډ سټیټس اف امریکا بل چې کوم دا ډیوایس موږ استعمالو لکه مثال موږ راوټر استعمالو دا اوس موږ سره راوټر دی او دا سویچ دی دې ته راوټر دی دا راوټر یا دا سویچ په دې کې د سیسکو ډیوایسونو لپاره اپریټینګ سیستم ته ضرورت دی لکه اوس موږ کمپیوټر څه باندې لګی دی زموږ کمپیوټر په وینډوز باندې کار کوي کنه وینډوز یو اپریټینګ سیستم دی دا شان ته د سویچ یا د راوټر لپاره څه ضرورت دی اپریټینګ سیستم ته ضرورت دی نو دوی ته په هغه ټایم کې اپریټینګ سیستم چې دی دغه نوم څه و دغه اپریټینګ سیستم نوم چې دی iOS نو اول ځل ورته iOS اولنی iOS ورته یو کسو ویلن یګر په نامه یو کسو د هغه جوړ کړو 1986 کې انټر نتورک اپریټینګ سیستم نو نن سبا په دې ډیوایسونو کې څه استعمالېږي په دې ډیوایسونو کې iOS استعمالېږي ها دا په iOS باندې چلیږي او iOS ټول کمانډ لاین دی دغه چې هر یو کار موږ کوو د کمانډ په ذریعہ باندې کارونه موږ دي کوو بیا سیسکو کمپنی څنګه دنیا کې مشهور شوه چې نن سبا 70% په کمپنیانو کې څومره دي دا ډیوایسونه د سیسکو کمپنی استعمالي نورې کمپنۍ هم شته لکه مثال جونیپر خو زیات چې استعمالېږي هغه د سیسکو کمپنی استعمالېږي دوی اصلا کې دغه 4000 سیریز چې کوم راوټر دوی ډېر کار وکړ دي او د دې وجه نه دا کامیاب شو په دنیا کې دا ډېر کامیاب شو نو دې د کار کولو د 4000 دې خاطر سیسکو کمپنی په دنیا کې ډېر مشهور شو او تقریبا 70% ډیوایسونه استعمالېږي نو هر کمپنی چې نن سبا سیسکو ډیوایسونه استعمالي سویچ استعمالي راوټر استعمالي لکه اوس موږ د خپل مثال سیسکو ډیوایس ضرورت د دنیا کې هر یو بزنس هر یو شرکت هر یو کمپنی د شان ته ضرورت لري کنه نو دې خاطر چې دنیا کې اوس خلک استعمالي نو خلک په دې استعمال باندې پوښیږي کنه څنګه استعمالېږي نو دې استعمال لپاره دوی څه وکړه پروګرامونه راوېسته هغه ته لګيږي څه سرټیفیکیشن پروګرامز دې لپاره چې خلک سیسکو په ډیوایسونو باندې پوښي او خلک دا استعمال کوي دوی دې لپاره سرټیفیکیشن پروګرامونه جوړ کړل کورس یې جوړ کړل دا غي یو کورس پکې شه دی دا غي یو کورس اولنې کورس چې سیسکو باندې دی هغه ته لګيږي څه CCNA نو CCNA یو سرټیفیکیشن پروګرام دی چې په دې کې خبره په راوټرز باندې او سیسکو باندې وي نو CCNA کې به موږ څه مطالعه کوو راوټرز او سویچز دا به موږ مطالعه کوو دا د سیسکو لوګو ده اول سره کې سیسکو لوګو دا شته او د سیسکو لوګو چې دا د ګولډن بریج په نامه یو بریج دی کیلیفورنیا کې فکر کوم ده دا هغه نه اخیستل شوی دی
او دا هم داسې وه چې دوی دې ته فکر شو که نه دا دواړه روان وه نو دې له فکر شو دې پول ته بس همدغه دغه راواخیستلو همدا لوګو یې راواخیستله د سیسکو لوګو شو دا ګوره دا بریج دی ښه ګولډن بریج 1985 کې دا جوړ شو 1985 کې دا لوګو وه وروسته بیا 1990 کې بیا دا لوګو شوه او بیا 1996 کې شروع شوله سیسکو سیسټمز دا فکر کوم دې لوګو ته څو ګورئ دې ته چې لوګو نشته دی که نه دا بل دا څو ګورئ دا سیسکو نن سبا چې کوم مطلب اوس دا 2006 کې بیا دا جوړه شوله ښه دا لوګو شو او تر اوسه پورې دا لوګو استعمالېږي څومره ډیوایسونه نن سبا نوي راځي د سیسکو کومه لوګو ورباندې دغه لوګو ورباندې دا سیسکو کمپنۍ لوګو ده سیسکو بلډینګ بلاکس ته راځو مقصد دا شی دی چې د سیسکو په دې ډیوایسونو چې موږ کار شروع کوو سیسکو ډیوایسونه چې موږ یادوو د دې زیات پروګرامونه دي خو موږ به شروع د کوم ځای نه کوو د دې لپاره یو څو بلډینګ بلاکس دي لیولې دي څه دي لیول دي نو دوی اول لیول څه دی اول لیول چې هغې ته ویل کېږي CCNT څه ورته وایي CCNT Cisco Certified Entry Networking Technician اول CCNT دی بیا CCNA ده خو لیکن CCNT څونه شیان دي CCNT هغه CCNA کې شته نو که څوک CCNA وایي هغه CCNT د هغې ضرورت نشته دی نو CCNT چې څونه درسونه دي هغه CCNA کې شته دا بیخي بیګنر لیول دی بیخي بیګنر نو CCNA کې د بیګنر هم شته او ایډوانس هم پکې شته نو CCNA چې وایي بیا دې له ضرورت نشته دی CCNA معنا Cisco Certified Network Associates مطلب دا انټری لیول دی دلته څه لګیږي انټری اول لیول بیخي بیګنر لیول بیا اسوسییټ لیول چې کوم دی هغه CCNA دی دا کې CCNA راځي او بیا پروفیشنل لیول دی یا CCNP چې کومه ده Cisco Certified Network Professional دا دې څخه یو څه پروفیشنل نور کارونه ورکړي بیا پسې CCIE ده هغه Cisco Certified Internet Network Expert دی بیا هغه به ISP نو دستګاهونو کنیکټ کولو لپاره استعمالېږي او بیا ورپسې اخري شی دی Cisco Certified Architect مطلب کې لکه PGT غونډه ده مطلب کې اخري لیول دی ښه architecture لیول دا اوس Cisco هغه لیول دی entry associate professional expert او architect څه نه ونشته تاسو ته وګورئ دا ورشو انټرنیټ ته دې بیا نور داسې فیملیز دي نو داسې ګروپس دي زه اوس راځم ګوګل ته دې بیا نور لارې دي ښه ټریکس ورکې نور دي لکه اوس CCNA ده که نه نو CCNA کې بیا ډېر شیان نور دي CCNA راوټینګ اینډ سویچینګ CCNA سیکیورټي CCNA وایس دا ډېرې خبرې پکې دي هغې لپاره چې پکچر به راواخلو CCNA certification tracks دې له وګورئ routing and switching دیگه یو پکچر ما پکار دی دا دی ښه
دې کې څه لیکلي دي اول شی دی یو پکې اسوسییټ دی کنه دا راوټینګ اینڈ سوئچینګ بیا پکې نیټورک سکیورټي سیسنې سکیورټي سیسنې وایس سیسنې وایرلیس سیسنې ډیزاین بیا درنګه پروفیشنل پای کې به نیټورک هغه کې به چې دی اول سیسن پی نیټورک کنه بیا سیسن پی سکیورټي بیا سیسن پی وایس تاسو دې کې څه پکې دي لارې ورکې دي بیا ولیکن زموږ چې کوم کلاس څنګه شي سیسنې راوټینګ اینڈ سوئچینګ بیا دې په سیسنې سکیورټي ده کنه نو یو ټول خبرې سکیورټي خبرې دي ولیکن چې اول موږ شروع کوو نو سیسنې راوټینګ اینڈ سوئچینګ دا مونږ ها د سیسنې سرټیفیکیشن باندې عمومي خبرې دا خبرې چې مطلب سیسنې کلاس کې دا شین به کې لګيږي learners how to install operator configure and verify a base IP version 4 network including configuring a LAN switch router configure کول او security خبرې دي بکی دا رنګور ټپالوژي نه بکی دي دا اوس خبرې وایي چې مثال دا شین به کې لګيږي ولیکن چې کله موږ د سیسنې سرټیفیکیشن کوو سرټیفیکیشن مقصد دا شی دی چې موږ سیسنې مطلب سیسکو کمپنی دا موږ ایگزام ورکړو هغه موږ امتحان واخلي او بیا موږ ته انلاین سرټیفیکیټ راکړي کله چې موږ دا شی کوو کله چې موږ سیسنې سرټیفیکیشن کوو د هغې لپاره څو سټیپس دي 3 سټیپس دي اول 2 سټیپس دي او یو مثال 3 سټیپ که چېرته غواړو الله به سر نه شروع کو نو اول به کې شی دی ISND1 برابر یو پیپر دی څه ISND1 نو سیسنې کې چې کله تاسو سیسنې سرټیفیکیشن کې نو اول پیپر کوم دی اول پیپر پکې ISND1 دی او دی خپل کوډ دی نن سبا چې کوم سیسنې ورژن 3 دا او سیسنې 5 نو هغه لپاره څه دی د ISND1 نوم څه دی د ISND1 چې کوم ریکوارډ ایگزام دی 101 دی دا دی ایگزام نمبر دی ها چې کله څوک سرټیفیکیشن کې دا نمبر به استعمالوي اوس کې په خانه چې کوم اورجینل په خانه ورته باقي بل نمبر استعمالوي ولیکن اوس په حال چې کوم کرنٹ دا اوس روان دی په حال نو اوس دا چې موږ څنګه تقریبا دا 2013 کې راوته نه ځکه نو دا دی د ISND1 پیپر نوم څه دی کوډ 101 دا نمبر چې کله دا وږي د څه وروسته به ISND2 وږي نو 2201 نو که چا سره مطلب پیسو یا مثال د نو د زده کړې مشکلات چې مثال څه نه مو یاد او نه یاد نه نه خطر ISND1 او ISND2 کولای شي ولیکن بیا چې سیسنې چې سیسنې کې بیا ISND1 مشته ISND2 مشته نو څوک مکمل تیاری ورته مکمل به سي ورسره نو بیا ډایرکټ چې سیسنې په نامه سرټیفیکیشن ولیکن سیسنې چې کوم درسونه دی هغه په دې کې تقسیم شوی دي نو بیا بیل ویل شي او سیسنې چې کوم هغه نوم دی سیسنې چې کوم کوډ دی هغه کوډ به چې 200 120 دی دغه څه مشکل نشته چې پوه شئ کنه او کله چې موږ د سیسنې سرټیفیکیشن کوو نو سیسنې سرټیفیکیشن چې موږ کوو نو د دنیا په هر ځای کې په هر یو ملک کې دغه لپاره پرومیټریکس وي ایگزام سنټرز دا کوم موږ سرټیفیکیشن څنګه کوو سیسکو کمپنی سره نو په هر دنیا کې په دنیا په هر هیواد کې اکثره ځونه کې ته په الحال ته کم دی په افغانستان کې فکر کوم چې واځي یو یا دوه دانې سیسکو سرټیفیکیشن سټایل ده سرټیفیکیشن کوم ایگزام سنټرز په نور دنیا کې په هر ځای کې په هر ولایت کې شته نو هغه شته کابل کې فکر کوم دوه نشته په الحال اوس دوه پرومیټریکس ده هغه څه لګي هغه د پرومیټریک ویل کېږي کله چې موږ سرټیفیکیشن کوو نو سره وچته زی پرومیټریک ته ورځي الته وځي کې بیا دا سرټیفیکیشن وکړي انلاین مو سکیورټي کمپنی لګیدلی مخینه وته رجسټریشن وکړي نو د سیسنې ایگزام نمبر شه دی 200 120 دا ایگزام نمبر دی او درنګه سیسنې راوټینګ اینڈ سوئچینګ او دې بسونه وخت دی 90 منټه وای دی وخت دی او 500 تر شپږ پورې دی کې سوالونه پدې کې راځي او ژبه چې دی کې انګلیش باندې ورکول شي او جاپانیز باندې ورکول شي او د سیسنې پروګرام سرټیفیکیشن کې پاتې څونه مصرف راځي پکې $295 څومره $295 او چې وایي ISND1 کې په هغه باندې څونه راځي $1.5
نو تقریبا $300 پای باندې راځي $15 هغه لږ زیات او چې سنې په یو وار باندې وکړو له نو څونه راځي $215 په دې باندې مصرف راځي نور چې کوم آئیډنټیفیکیشن نه په پاسپورت باندې هم کیږي په کومه کې تذکره باندې هم کیږي او رجسټریشن فار ایگزام نو پیرسن وی یو ای د کې د رجسټریشن کیږي مطلب که څوک غواړي سرټیفیکیشن وکړي نو دا به اول لاړ شي دې سایت ته به ورشي دې سایت ته ګوګل کې چې ورته وی یو ای پیرسن وی یو ای نو په دې کې د لپاره رجسټریشن کیږي سیسکو لپاره ها مثال شي سیسکو دې کې ښه نو د کوم رجسټریشن نه عادي ځکه کیږي په دې سایت کې کیږي په دې کې مکمل معلومات شته ایگزام سنټر هر څه پکې شته دا ګورئ لکه مثال find a test center او درنګه ټیسټ پریپریشن څنګه کیږي لکه اوس مثال تاسو ګورئ دل پر به تاسو اول اکاونټ جوړ کړئ لکه اوس find a test center نو دنیا په کوم ځای کې د ټیسټ ورکې په هر ځای کې شته کابل کې 2 ځای نشته دی ننګرهار کې نشته پېښور کې نشته نور هر ځای کې شته دی when I find test centers near مثال for example افغانستان کوم ځای کې شته ډایرکټ مسله پیدا کوي کابل وخت کنه کابل کې څه نه دي دغه کابل له پېښور کې درې دي څه نه دي اسلام آباد کې شته نو دا ګوره امریکن یونیورسيټي اف افغانستان د پیژنې کنه امریکن یونیورسيټي اف افغانستان دې کې شته او رناج کوم ټیکنالوژي سره دا شته او دا پېښور موږ د اډرس ارز درکې د کوم ځای کې کومه لکشر ده ښه کوم روډ باندې کوم ځای کې د ځای کې ایگزام اته ورشي بس الته نو خرڅ درکې اته سکیورټي کمپنی لګیدلی چې کله بیا سرټیفیکیشن کیږي څه نه ولشت بس